د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبرې ټولګي ته مو زه مینا افغان هرکلی وایم. پاکستان وايي پکتیکا کې د ټي ټي پی یو قومندان وژلی. د پاکستاني استخباراتو دغه ایکس پاڼه ادعا کوي چې د پاکستاني طالبانو تحریک مهم قومندان بادشاه محسود د موټرو کاروان یې نښه کړی او هغه یې له خپل یو بل ساتونکي سره یو ځای وژلی دی. دوی ادعا کړې ده چې نوموړی د مفتي نورولي ښی لاس ګڼل کېده او په پکتیکا کې یې پرې دغه عملیات کړي دي. تر اوسه افغان طالبانو د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په چترال کې بیا د جګړې روان مانور پاکستاني طالبان او له افغان طالبانو سره تقابل ته په وروستیو ورځو کې ډیر د یوې بلې لویې لوبې په سترګه ګوري. طالبانو په تورخم کې د وروستۍ شخړې په اړه د پاکستان د ملامتۍ ادعا رد کړه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی نن اسوشیټ پریس خبري اژانس ته وویل چې په سرحدونو کې ځینې وختونه دا ډول پیښیږي، خو په دغه وروستي مورد کې دا زموږ نه و چې برید مو پیل کړ. کله چې پر موږ حمله وشوه خپل ځان مو دفاع وکړه او دا حق زموږ دی. هغه زیاته کړه دا د خواشینۍ ځای دی چې پاکستان نشي کولای خپل امنیت ټینګ کړي او د خپل ستونزو ملامتي پر افغانانو اچوي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو د غندنې ترڅنګ ویلي چې د پاکستان کورنۍ ستونزې د دې هیواد خپل ستونزې دي او حل لارې باید د پاکستان دننه ولټول شي. یاد دې وي چې پاکستان د طالبانو حکومت تورن کړ چې تورخم پولې ته څیرمه په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او بې توپیره او لمسونکې ډزې پیل کړې وي. طالبانو یوه ښځه 25 کاله وروسته له زندان آزاده کړه. شیبه وړاندې د 10 حوزې اړوند پولیسو د دې سیمې په یوه کور کې د کشفي معلوماتو پر بنسټ عملیات وکړل چې په پایله کې یوه میرمن له بند آزاده شوه. ابتدایي څېړنې ښایي چې نوموړې 25 کاله په یوه خونه کې د خپلو ورونو لخوا بندي کړل شوې وه. د لا نورو څېړنو په موخه د دغه کور 3 تنه سړي حوزې ته یوړل شوي دي او بندي شوي ښځینه د علاج لپاره روغتون ته ولېږدول شوه. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم وایي چې حکومت یې د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. پاکستان په خپله خاوره یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیلېدو خبره کوي. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ د دوشنبې په ورځ له آج تلویزیون سره په یوې مرکه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د هغه افغانانو پر وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړ نوي اقدامات پیلوي. کاکړ په دې مرکه کې ویلي هغه برخه افغانان چې هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدلو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلوو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري باید د پاکستان خاوره پرېږدي. کاکړ ویلي چې د دوی د ثبت شوو شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 15,000 افغانان له قانوني اسنادو سره ژوند کوي. له دې سره خوا کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې شاوخوا 300 افغانان نیول شوي دي. مقاومت شورا وايي شاید د سپتمبر د 11 د بریدونو څخه هم خطرناکې پیښې وشي. د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالی شورا چې د طالبانو له مخالفو سیاسي مشرانو څخه جوړه شوې ده وايي چې د طالبانو په اړه د نړۍ د دریځ نه بدلیدل ممکن د 2001 د سپتمبر د 11 تر ترهګریزو بریدونو هم د خطرناکو پیښو سبب شي. دغه شورا د سپتمبر د 11 په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شوو کسانو د 22م تلین په مناسبت یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په افغانستان باندې داسې خلک مسلط شوي چې د القاعده مشر او د سپتمبر د پیښې ترهګرو ته یې پناه ورکړې وه. په اعلامیې کې ویل شوي دي چې نړۍ هغه وضعیت هیر کړی او له طالبانو سره خوش باورانه تعامل کوي. دوی ویلي دي چې نړۍ څنګه له یوې داسې ډلې سره تعامل کوي چې په سیمې او نړۍ کې د ترهګرۍ خپرېدو امکان برابر کړی دی. د دغه شورا په اعلامیې کې ویل شوي که نړۍ د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه بې تفاوته پاتې شي او د طالبانو په اړه خپل دریځ بدل نه کړي امکان شته چې یو ځل بیا د سپتمبر د 11 څخه د لا خطرناکو پیښو شاهدان واوسو. ځکه هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د ترهګرو ډلو له غوړېدو او افراطي فکر له تقویه کېدو پرته بل څه نه دي. طالبانو 4 کس انسان تښتونکي وژلي دي. کورنۍ چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې د کابل ښار په 8مه حوزه کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د 4 انسان تښتونکو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې دغه وزارت تیره شپه د یو هیوادوال د ژغورنې په موخه چې مخکې د دغو کسانو لخوا د کارتې 9 له سیمې تښتول شوی و عملیات پیل کړل چې په لړ کې 4 انسانان تښتونکي وژل شول. دغه وزارت په خبرپاڼه کې همدارنګه ویلي چې تښتول شوی کس هم د تښتونکي لخوا وژل شوی دی. په ټول هیواد کې 80,000 جریبه ځمکه له غصبه راګرځول شوې. د اراضي ادارې عمومي رئیس عبدالرحمن رحمان کندهار ته په سفر کې ویلي دي چې
واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو راهیسې په ټول هیواد کې 80 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځول شوې ده. نوموړي ویلي چې د غصب شوو دولتي ځمکو پیژندل او خلاصون د سرپرست حکومت مهم لومړیتوب دی. اخوا بیا هم خلک د دولتي ځمکو د خلاصون په برخه کې د سرپرست حکومت هڅې ستایي، خو د غاصبینو د مجازات غوښتنه کوي. حکومتي مسؤلین وایي چې د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو لړۍ په ځینو ولایتونو کې د ودانیزو چارو له امله ځنډ سره مخ شوې ده، خو ټینګار کوي چې دا لړۍ به ټول هیواد کې دوام ولري او غصب شوې ځمکې به بیرته راګرځوي. طالبان بیا وایي یا د شورا غواړي په داسې ادعاو د نړیوالو څخه د پخوا په څیر ملاتړ او ډالر ترلاسه کړي. ترکیه وایي هڅه کوي چې افغانستان ته د بشري مرستو پر ځای له دغه هیواد سره د پرمختیایي چارې لپاره مرستې وشي څو خلکو ته د کار او روزګار فرصتونه برابر شي. په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد اورګونای د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د حکومت له کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د خدای پامانۍ په کتنه کې ویل هیواد یې غواړي چې له افغانستان سره اوسنۍ بشري مرستې پر پرمختیایي مرستو بدل شي او انقره په پام کې لري چې دا موضوع د افغانستان د مرستو په راتلونکي غونډه کې وړاندې کړي. ټاکل شوې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو راتلونکي غونډه په استانبول کې جوړه شي. سفیر اورګونای زیاته کړه ترکیه هڅه کوي چې مرستندویه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې بشري مرستې په انکشافي مرستو بدلې کړي. اورګونای حقانی ته وویل چې هیواد یې لیواله دی له کابل سره همکارۍ ته دوام ورکوي او له دې سره په یو وخت کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل د زیاتېدو هڅه کوي. او وروستی خبر همدا چې د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان سره په ټلیفوني اړیکه کې د هرات ولایت د برېښنا د تړون د غځولو او د پرچاوي د حل په تړاو خبرې اترې کړې دي. د اوبو او برېښنا وزارت په خبرپاڼه کې د مهرابیان له قوله لیکلي دي چې هغه د برېښنا د تړون د غځولو او د ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د اوبو او برېښنا وزارت په وینا په دې ټلیفوني اړیکه کې د دغو ستونزو د حل لپاره له افغانستان ایران ته د یو پلاوي د سفر په هکله هم خبرې اترې کړې دي. درنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه چې ستاسو په حضور کې مې درته وړاندې کړه. تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په یو سپېڅلي رب سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.